السلام علیکم ګران مینوال ز فیضان ګلستان تاسو سره یو داسې ویډیو ښکاره کوم اول تاسو چې دنو دوستانو دا ورکوټي شانتي کلیپ وګورئ تاسو خار کې ډېر خلک بوزه ګرځي نو دوستانو تاسو چې دنو دا ورکوټي شانتي کلیپ هم صحیح کړه دا چې دنو یو جنای ده نو ویډیو جوړه کړې ده نو ویډیو تاسو به کتلی وي د دې د سټایل د دې د انداز هم چک کړو دا زموږ په معاشره کې چې تنو د پښتو هغه فلمونو اثرات دی نو دوستانو د دې چې کوم دا کلیپ ما تاسو ته ځکه مې ښکاره کړ چې تاسو دا وګورئ دا زموږ کلي کې خلک ستاسو په ښار کې خلک بوزه ګرځي زه پکې روژه یم نو خوایم نو دا چې دی نو په ساده طریقه باندې کولی شي که نه لاسونه داسې راتاو کړي ته به وایې چې دی نو چا سره جګړه کوي یا بدماشي کوي سمه په غوسه کې ده اوهو الله دې خیر وکړي لکه د شاهد خان چې دی نو ایکټینګ کوي نو فلمونو کې به تاسو کتلی وي شاهد خان هم چې دی نو لاسونه داسې اوچت کړي او دا به وکړم داسې به وکړم دا هم چې دی نو د شاهد خان په نقش قدم باندې روانه ده زما خیال سره دا د شاهد خان فلمونه به ډېر زیات ګوري ځکه چې دی نو مجبوره ده خو خیر چې هر څنګه حالات دی څه بدله کړي واده شوی ده او که نه ده واده شوی چې نه ده واده شوی نو مهرباني وکړه لږ چې دی نو داسې ایکټنګ نه پرهیز وکړه سبا به چې دی نو واده به دې وي کور کې به چې دی نو خاوند ته به هم داسې بدماشي کوي او سپېړه به درنه داسې وباسي که نه یاد وساتې نو لږ شانتې چې دی نو د فلمونو ایکټینګ دنیا نه بار روزه او حقیقت کې چې دی نو دا چې کوم ستا ژوند دی په دې حقیقت کې ګرځه را ګرځه نو دا چې دی نو فضول شیزونه دا بدماشي در څه خوند نه کوي بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام ما له خپل دوستانو سره شیر کوم چې دی نو نن آخري روژه ده او جمعه ورځ ده سبا به انشاءالله پوره پاکستان کې به اختر وي نو ټولو دوستانو ته په ایډوانس کې ورکوټي اختر ډېر ډېر مبارک شي د لوی الله په امان والسلام